السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به ستاسو په موبایل کې د عکسو د جوړولو لپاره یو ډېر خوندور اپلیکیشن در وښیم. تاسو په سکرین باندې د ما عکسونه لیدلی سئ. که چیرې تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې مو خپل عکسونه په دغه رقم ډیزاین کې جوړ کړئ، بیکګراونډ یې ور چینج کړئ او نور مو خپل تصویر ښایسته کړئ، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته یوه ډېره اسانه طریقه در ښیم چې د یوه کلیک په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې په دغو ډیزاینونو کې مو خپل عکسونه جوړ کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دلته پر به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره په دې کې موږ سره دویم اپشن دی د افیکټ په نامه باندې. په دغه افیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په افیکټ باندې کلیک وکړئ، ګوره دوستانو دغه ټول ډیزاینونه دي. نو دلته اوس په هر ډیزاین کې خپل تصویر جوړوئ، تاسې په ډېرې اسانۍ سره جوړولی سئ. اوس مثال زه په دې ډیزاین کې جوړوم، سمپل به تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ، دلته به اوس تاسې خپل تصویر وښیاست، یعنې له هر تصویر چې تاسې هغه ډیزاین جوړوئ، سمپل به تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ، ګوره هغه تصویر یې اټومیټیک سلیکټ کړئ. لږ ګوره تاسو کتلی سئ دوستانو، دلته اوس تاسې برایټنس رڼا تیزوئ کموئ سئ. دغه رقم دلته ګوره دا نور ډیزاینونه په دې ډیزاین کله تاسو کلیک وکړئ، دا ډیزاین ته اړئ، بیا بل ډیزاین ده، دغه رقم دغه ټول ډیزاینونه دي. راځو دې خواته دوستانو، دلته موږ سره نور ښایسته ښایسته ډیزاینونه راځي. ګوره په دې ډیزاین کې جوړولی سئ، په دې ډیزاین کې جوړولی سئ. صرف په یو کلیک سره خالي تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک کوئ نو ستاسو تصویر به هغه ډیزاین ته وړي. ګوره په دې ډیزاین کې کولی سئ، دغه رقم په دې ډیزاین کې کولی سئ. نو دغه ټول ډیزاینونه ګوره په دې ډیزاین باندې کلیک وکړئ، په دې ډیزاین کې کولی سئ. نو دغه رقم په دې ډیزاین کې کولی سئ. دغه ټول ډیزاینونه دي. خالي تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ نو هغه ډیزاین به اټومیټیک ستاسو په تصویر باندې اپلای سي. ګوره دا څونه ښایسته ډیزاین ده. په دې ډیزاین کې کولی سئ، دغه رقم په دې ډیزاین کې جوړولی سئ. نو دا ټول ډیزاینونه دي. پر ډیزاین چې مو خوښ و، خالي په هغه ډیزاین کلیک کوئ، په هغه ډیزاین کې به ستاسو تصویر جوړیږي. ګوره دوستان تاسو پخپله کتلی سئ. نو کوم چیرې اوس مثال یو ډیزاین خوښ شوی وي او په هغه ډیزاین کې اوس خپل تصویر سیو کوئ، نو هغه به تاسو څنګه کوئ؟ نو اوس مثال زه په دې ډیزاین کې سیو کوم، په دغه کونج کې اپلای بټن ده، سمپل په دغه اپلای بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپلای بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه تصویر ګوره موږ سره سیو سو. نو دوستانو د دې اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د خپلې خوښې تصویر په مختلفو ډیزاینونو باندې بدلولی سئ او په مختلفو ډیزاینونو کې جوړولی سئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.